کچري دغه نارینه دغه خاون د سینو په ترمنځ کې دا چې پاکستان دی د دې په میس کې کچري انزال کول غواړي کورواله کول غواړي نو دې ته بدیږي گنجائش جوړې دي شي یعنی گنجائش یې زګور کړل د سینې چې دا انسان بدکاری طرف تلان شي زنا طرف تلان شي زنا نه بچکول دوباره چې د خپل خزه ده په دغه صورت کې گنجائش ورکړل اسلام شریعت اجازه ورکړل چې د سینو په ترمنځ کې د انزال کول شي دا مسله چې ما بیان کړل دا ما خپل طرف نه بیان کړل ما په شروع کې دا خبره نو لہذا زما مقصد هم دغه چې تاسو د حرام کاري نه بچ کړم د بدکاري نه بچ کړم لیکن یو انسان داسي چې هغه حرام او حلال ډوبې جنینو هغه ظاهر خبره دغه د مسلې بیان نو هغه به اثر بروزي هغه په حرامو کې مبتلا وي داغه ژوندۍ چې کوم هغه په حرامو کې یو انسان چې کوم دي ځنه حلال لارو کته غواړي نو هغه شریعت طرف ته رجوع کوي چې شریعت سوي هغه چې کوم شریعت رهنمایي د هغه په مطابق خپل ژوندۍ تیری او دا موږ تاسو مسلمانانو موږ په کار درا چې شریعت اصول کې دنه چې موږ خپل ژوندۍ تیرو چې موږ داسې یو مسله را پیښ شي داسې موږ وګورو چې دا باونډري سره په دې باونډري کې دنه موږ خپل چې کوم خواهش ته هغه پوره کو د هغې نه بل چې کوم دی موږ کراس کېږو او چې شریعت موږ ته په دغه حوالې سره رهنمایي کړله بیا ظاهره خبره ده به یو عام انسان په دې حوالې سره د اختیار نه دی حاصل چې به یو عالم دین باندې به مفتي باندې چې کوم دی اعتراض وکړي جناب والا تا چې کوم دی دا مسله غلط بیان کړله بهرحال زه چې دا مسله بیانوم زه یقیني طور پر الله له جواب دایم زه به الله له جواب ورکوم او زه خپل آخرت نشم برباد کړی نو زما مقصد هم دغه چې تاسو د حرام کاریانو د بدکاریانو چې تاسو ساتم او شریعت چې تاسو ته بده کې سہولت درکړل تاسو مخ ته بیان کړ بهرحال د الله حضرت دعا ده چې الله حضرت موږ تاسو ته د دین صحیح سمجھ راکړي او باقي باندې عمل کوو راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته